بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د رحمت، مغفرت او برکتونو میاشت د راتلو په مناسبت باندې د ټول نړۍ مسلمانانو ته مبارکي وایم. دوستانو، د یوې خوا څخه د کورونا ویره، د بلې خوا څخه بېوزلي، فقر، غربت، بېروزګاري، د بلې خوا څخه کرنتین، د بلې خوا څخه پر کثافاتو باندې هم اوس پلاستیکانو، کاغذانو دا شان نه پیدا کېږي. ډېر داسې بېوزلي او بېوسه بېکسه کورنۍ دي چې د یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو په خاطر باندې سهار تر مازدیګره پورې پر کثافاتو باندې بوتلانو، کاغذانو، پلاستیکان ټولوي. دوستانو، تاسو ورته وګورئ، دا هم یو د هغو کورنیو د جملې څخه ده چې د مرستې او لاسنیوي دپاره هېڅوک هم نه لري. نه پوهېږم چې 1.5 کال کېږي، که 2 کاله کېږي چې مېړه یې ایران ته تللی دی او هېڅ درک هم نشته، نه یو ټلیفون کړی دی، نه احوال اخیستی دی او دوی هم په دغه کور کې اوسېږي. سلام علیکم خوره، سلیم مسي، بخیر، صحت ښه دی؟ خیر و خیریت؟ بخیر است؟ و شکر، سلامت شو. روژه دې مبارک شه. بخیره؟ صحت ښه دی؟ او سلامت سه، جوړ سه. دوستانو، اذان هم وشو، اول به روژه ماته کړو، د هغه څخه وروسته به بیا د خوره څخه پوښتنه وکړو. بسم الله الرحمن. الله دې خپل خپل باندې قبول مقبول. دا دې مستې خو دې پیدا کړي دي خور؟ و دا مازدیګر دلته یو سړی راغلی و، هله دغه د دوی ډوډۍ او دغه مستې یې راوړلې. ستاسې ډوډۍ خو نه دغه ده اصلي ډوډۍ دغه او دغه بیا غرمه یو چا راکړې نیمه ډوډۍ کوچنیانو ته ټوټه کړې ورکړې مې ده، دا کدرې پټه کړې وه خپل روژه ماته. د دوی د اصلي دغه ده. دغه اوس زموږ ډوډۍ دغه ده. پر دا کورو باندې یو مسلمان خدای پاک یو وزونه ورکړي، دغه پر راځه زوی، راځه پر دا راسه نه خورې، ولې خوا دې باید دلته راسه زوی. دوی دواړه ناجوړې ولا چې سودا څه پسې وه؟ هېڅ نه به پیادله چې نه پیسې درلودې چې ډاکټر ته بوځم یا دوا ورته واخلم، بس دا یوه ورته کېږي چې اوس لږ لږ په شریعت کېدو راغلي دي، ښه دي. نو بې شی بیا هم نه خوړی، ته بې کېدلې به پراته وله. اوس شکر دی، دا 2 ورځې 3 ورځې کېږي نه که ښه شوي دي. 2 واره نور هم دغه سړی راغلی و، لږ 2 ډوډۍ و، دغه قدر مستې بیا راکړلې او خپله خو مې ولاکه د نیمې ډوډۍ واسه خو لا درلودله چې نیمه ډوډۍ په رانیستم. یوه ورځ مې 20 افغانۍ استولې دي، نوایي ته مال ورته یوه نیمه ډوډۍ راکړه چې ماښام ګزاره په اوس هغه یوه ډوډۍ ورکړې او پنجې یې برته په لاس ورکړې. یو بل زوی دې درلودی؟ و تللی دی ټپال ته، تر اوسه نه دی راغلی. نه دی راغلی؟ راغلی ستړی مه شه زوی، وی جار سم سر ستړی مه شه. زه هم بس د کور ننور مې دغه چیز دې راوړي زوی؟ یو شی یو نیک شیان دې راوړي دي؟ ته پرېږده اوس نه خرڅېږي، بیه نه لري. ته راوړي چیز دې؟ دوستانو، چې دا دغه ورته راوړه، دا دغه پر د کثافات باندې یو نیک په زور وایي زوی. دا دې ساره ایسې ټول کړي دي؟ دا څو افغانۍ کېږي؟ اوس 20 افغانۍ یا 10 افغانۍ کېږي. 20 افغانۍ. دوستانو، روژه دا کورنۍ او په 20 افغانۍ باندې تاسو سره چلوي. نور دې ژوند څنګه دی خور؟ وروره چې دغه مرضي راغلې ده، خو ولاکه مې درته وویلې که مې د یوې ګولې ډوډۍ ته یا واسه ورکړې لرم، که یا په کور کې لرم، یا ولاکه چا کومک را سره کړی وي، یا ولاکه پر دغه لاره چې څوک تېرېږي پر دغه لاره زموږ پورته کړی وي چې دا څه حال ده، چې ستا څه حال ده، څه مهوال ده. او څو واره ولاړلم، وبګرځېدلم، ما ویلې یو څوک مشر یو څوک پیدا کړو. هلته یوه ورځ یو ښځې سره راټولې ولې ویل دلته د عسکر دي، خلکو وایي چې ستاسې سره کومک کوي. ورغلو هغو راته ویلې وایي ځانو ته مشر پیدا کړئ، د مچک ملا پیدا کړئ، د هغه ستاسې سره کومکونه وکړي. موږ نه بیا دلته مشر د کومک کوي، موږ بیا دلته ملا د کومک کوي چې زموږ سره کومک وکړي. درته ومې چې د دغه یوې ګولې ډوډۍ کومک لا نن دغه د 2 ډوډۍ کومک را سره سوی ده. ما پر 10 لک روپۍ نیولی ده، چا والا بیا که را سره کړی وي کوم یا کور ته راغلی دا خونه مې وراباندې ونړېده. د ملک اکا څنګه پوښتنه وکړه، نړېدلې وله څوک نه و. هره ورځ به ما دغه کوچنۍ خټې کوللې، بیا به مې د دیوار لږ لږ وایي دغه سره تر دې سره نړېدلې. پوښتنه وکړه د ملک اکا څنګه چې په 4 ورځو کې ما دا خونه جوړه کړله، چې د ناستې ځای مې نه درلودې. څو شپې مو هغه تجر کې ملک اکا راکړی،
ستر تجربه له ماشام پرې کېناستلو د ورځې به کوچنیانو سره به کام پرې کول بیا به برته راتلل او چې دغه کرنتین دغه چې شي دی خو ما نه ولاکه دی چې دغه سوی ده خو زما کوچنیان ولاکه په ډوډۍ ماړه سوي په وچې ډوډۍ ولاکه ماړه سوي چې وچې ډوډۍ څنګه شي یا دغه زوی مې تللی و یوه اوته وکړه یو نیمه اوته یو کور کار کړی و هغه ولاړ سوی و هغه ښځه په غلا د خاوند ولاړ سوی وه دوه منه وکړه یو منې غوړی ورکړې وله چې هلې کنې کړې ولې یا تورې پښه کې کته پیژنې د جړ جړ چنجې درنه ما در جاله استلې دي بیا مې هغه اخیستې کوچنۍ کوچنۍ ټکۍ به مې د کوچنیانو ته پخوړلې شرمیانې په دوه ورځو کې دغه به مې د کوچنیانو ته او خپله خو مې ولاکه په سلامتې میاشتې کې لا په ډوډۍ موټ کړې د دې کوچنیانو دغه به مې ټولې دا اوته نه کول چې خدای نه خسته رازنګې د ولږې مړه نه شي دغه زما حال و دغه زما ژوند دوستانو د مور ژړا فریاد د دې دردونکي دا چې انتظار کوئ عاجز خلک چې خپل د ورور د سکني ورور و د سکني پلار و د نږدې قوم میندو غوندې انتظار نه و کړی لکه ستا زما کوچنیانو ما ته دغه یادولل ومه کاکا ورته وویل د ورځې درې څلور واره د خور پوښتنه کوي چې دی څونه وځنډېدی خدای به دې ورځ راولي چې بیا به دې په دغه کوڅه باندې به دا سړک به لا تېر شي چې موږ یې ووینو دوستانو کورونا دلته کورونا به مو وژني یا به مو نه وژني خو ولې زموږ سخت زړونه او د دا بېوزلو بد دردونکی ځورونکی او کړونکی حالت به دا کورنۍ دغه رقم ډېرې کورنۍ د خدای نخواسته د مرګ پولې ته نږدې کړې نه بیرو راځي سامر دغه د ولږې بېرېدلو چې لارې بربندې کړلې دغه زوی مې کړلی و او یو خراب باسکل یې درلود زنځیر یې کولی و باسکل یې ور پنچر کړی و عسکر ورته ویلي چې زوی پر دا کچرو مه ګرځئ کرونا راغلی ته د کرونا نه بیرېږې بله ته ورته ویلي چې د کرونا څنګه نه بیرېږو موږ ته دغه بیرېږو چې زما خویندې ورونه به د ولږې رازنګې مړي شي ته یې راسئ زموږ کور ته 3 ورځې ما دغه شی نه درلود چې دلته کوچنیانو ته یا پاخه کړمه یا یې ورکړمه یا ډوډۍ به وچې ډوډۍ هم نه وله چې زه یې ورکړم دوی ته چې دوی وخوري یوه ورځ ملک اکا موږ ته 100 روپۍ راکړي دي موږ ځانو ته 3-4 ورځې پخه ډوډۍ رانیولې دي موږ سره د هېڅ شي توان نشته باله دوستانو دا ویډیو په دې خاطر باندې تر تاسو پر درسو چې دا یوازې د بېوزلي بېوسه بېکسه بې سرپرسته کونډې یتیمان او بې سرپرسته کورنۍ یوازې په کندهار کې نه دي بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دي راسئ د بېوزلو سره په مرسته کول کې د الله جل جلاله رضایت حاصل کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت را ژوندی کړو او خپل انسانیت اسلامیت او افغانیت ثابت کړو او ځان ته خوښي او سکون ورکړو د آخرت توښه دا 3 ورځې مخکې ماجي سر دغه مشر زوی دا رقم لیدلی دی چې 15 سو دغه حیا دې وستایي د پاکه مخه دغه ملک اکا څنګه پوښتنه وکړه چې ما ویل مړ سو بالا ولاکه پاتې سي چې رازنګې وویل دی زبر دا کچرو ګرځېدلی په غوړه دا رقم ګرمې ول چې طاقت نه کېدی چې راله یو په یو وویلېدی ولاکه مې ویل چې پاته به سي دا ډاکټر ته مې وروستی یوه دانه شربت و 2 پاکټ ګولۍ په خیرات کې راکړلې هله مې راواخیستی را مې وستی کور ته هیڅ څوک نه ده زموږ د هواګیرۍ دپاره هېڅ سړی نه ده راغلی په کندهار کې هېڅ چا زموږ پوښتنه نه ده کړې دوستانو د یوې لحظې دپاره یې درد احساس کړي که دا زموږ د کورنۍ غړي واوسېږي څومره دردونکي ځورونکي او کړونکي حالت دی که دا زموږ د کورنۍ غړي واوسېږي او موږ دغه رقم یوه ځای کې واوسېږي زموږ د کورنۍ او دغه رقم دردونکي ځورونکي او کړونکي حالت ولو د یوې دقیقې دپاره د یوې ثانیې دپاره یې درد احساس کړي چې څومره دردونکي ځورونکي او کړونکي حالات به مو وي تاسو دا ماشومان ته ورته وګورئ دا ډوډۍ ته دا لوږه ډوډۍ ته ورته وګورئ چې په څه رقم باندې دا ډوډۍ خوري او موږ ډېر هېوادوال به اوس رقم خواړه به پر سرخانو باندې وي هیله کوم دوستانو چې 4-5 رقم روژه وباله راتن مور یې د یوه پنچې خیر راوغاړه زما سره یو دوی و بل دوی مې په داګر کور کې په ولا بلاکه درلودې ما زه یو دوی را سره د که یخچې درکوي ورسره راوړه که نه اضافه پیسې خو زه نه لرم په کور کې راسه دغه کور ته مې کور دوی داګر ورځ وکړې دی زما سره د یوه پنچې واسه نه وله چې زه به دته یخی واخلم بس یې ماښام دلته اوبه ورته یخې کنده ته یې ورکړم دغه مې خونه ده دغه مې ژوند ته راسه بیا ګورې چې تا هغه اوړه موږ ته راکړي بیا دغه را په دې خوا زما په دغه خونې په ولا بلاکه اوړه ننوتلي چې اوړه څنګه چې الله اکبر الله اکبر څوک نه و چې راته راوړي یا موږ رانیسو نه مې د بوجي وسه د بعض کوچنیان د 10 روپۍ کار کوي 40 روپۍ 10 روپۍ دغه ما ډوډۍ رانیولې ساغه سړه ډوډۍ ګرمه خو مولا کړې درې چې څنګه شي د کوچنیانو سره راکړه شپه په سهار کړې ورځ په تېره کړې مو ژوند دوستانو ایله کومه مرسته وکړئ د الله جل جلاله رضایت حاصل کړئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت را ژوندی کړئ
په دې مبارکه میاشت کې د رحمت او مغفرت او برکتونو په میاشت کې ډېر بېوزلي او بېوسه بېکسه هېوادوال زموږ ستاسې مرستې او لاسنیوي ته ضرورت لري او راته منتظر دي. دوستانو دا مرسته دوستانو دومره پر ګران یم چې دا راغلی یم دا پنځم دی که شپږم وار دی چې زما لاس رامچوي او څو وار دې لاس رامچ کوي؟ موږ هم غواړو چې د ډاکټر لارښوونې دوستانو عملي کړو څه چې ډاکټر ویلي دي، مګر دلته درد دومره زیات دی چې سړی هغه کورونا او هر څه یې د خپل ژوند و دا ټوله یې یېرېږي چې یعنې د کورونا وایرس شته یا نشته. دلته چې د فقر او د غربت او د لوږ او د ژړا او د فریاد او دغه د ژوند تریخ حقیقت سړی ویني، دغه ټول خپل ژوند یې یېسي د ژوند څخه بیخي دغه رقم حالات دي. دوستانو دا مرسته هم د امریکا د دلاس فورت ورد ټکساس افغانانو کړې ده. زموږ مهربانه با احساس بادار که او مهربانو ورونو چې پراس کې بدري صاحب دی هغو کړې ده. په دغه اوبو پسې ماښام کشتمې ډوډۍ رااخیستې ده چې ماله کاکا غږ وکړ راکښېنه کشتمۍ وچه ډوډۍ مې راواخېسته په اوبو کې مې خوړله بالا مې کشتوله مې بیا به مې خوړله د معدې به مې درد کوی هغه مې پر معدې باندې نه تېرېدل. دوستانو د یوې لحظې دپاره درد احساس کړي، د یوې لحظې دپاره چې دا ستاسو اولاد دی د یوې لحظې دپاره درد احساس کړي. دوستانو دا مرسته په دې مرسته کې وړه چای بره غوړي روح افزا د کالو پرېمنځلو صابون چای بره پټاټې ټوله مکمل د کور سامان پکښې دی. د زموږ مهربانه با احساسه ورونو د لاس فورت ورد ټکساس د امریکا څخه افغانانو را لېږلې ده چې په راست کې ښاغلی بدري صاحب دی، خدای دې وزونه ورکړي، او کاکړ صاحب بدري صاحب نورونه دي، نومونه یې ډېر دي، خدای دې صدقه زکات خیرات ټول قبول و مقبول وګرځوي. دا دې خوره دا دې ټوله شام راځه دا دې وړه دي راځه خو دا دې مروح افزا ده موږ تر شهر ته د کومر کړی خدای پاک د دې پر ځای باندې په آخرت کې وزونه ورکړي. موږ خو وزونه نه لرو، موږ نه لرو. خدای پاک یې هم دنیا سمه کړي، خدای پاک دنیا سمه کړي چې هر مراد لري هغه د خدای پاک حاصل. اوس به دوستانو روژه یم او د 15 افغانۍ نه وې. څو افغانۍ وې؟ یو دوی مې په ګر کور کې درلود. 2 افغانۍ یې درلودلې چې د خیر ورته ما ته رانیسته چې زه یې کوم اوبه وچښم. ما سره وسه نه وه چې زه یې ورته رانیسم وورکم. دوستانو دا ماشوم روژه نیولې ده او 2 افغانۍ 15 افغانۍ د یخي دپاره د مور څخه غوښتې مور یې نه درلودلې. ورته ویلې چې 2 افغانۍ رسه پیسې رسه. دغه د روژې د یخي او د غوښو د دیو دپاره بس سره ده. بیا هم تکرارو دوستانو دا مرسته دا د چای بریو وړو د کور مکمل سامان د پوډري صابون وریجو د دې مکمل سامان مرسته د امریکا د دلاس فورت ورد مهربان افغانانو کړې ده. د بدري صاحب په لاس یې رالیږلو. نړۍ مننه ورونو پر ژوند رس صحت او کورنۍ برکت څخه خدای پاک مو صدقه زکات خیرات ټوله قبول مقبول وګرځوه. هیله کوم دوستانو د خپل ولایتونو د بېوزلي بېوسه بېکسه بېسرپرسته کونډو یتیمانو د آله څخه ځان خبر کړي. تر خپله وسه پورې د خپل کونډو یتیمانو څخه احوال واخلي. دې ته مه ګورئ چې ستاسو مرسته لږ ده، بلکې دې ته وګورئ چې ستاسو لږ مرسته د یو بېوزلي څومره ضرورت لري. هیله کوم دوستانو د زړونو او جنت د ګټلو دغه وخت هیله کوم دوستان تر خپله وسه پرې مرسته وکړي او پر خپل لاس باندې مرسته وکړي د عبرت په خاطر باندې د ژوند د ژغورلو په خاطر باندې د انسانیت په خاطر باندې. تر بیا هم پر یو مهربان الله جل جلاله وسپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.